غاڼې هغه فابریکه چې کروندګري د غنیو پروسس لپاره په خپل لاس جوړوي. په دغه کارځای کې کروندګر لګنیو ګوړه شربت او سانچخ جوړوي. دغه وطني ګوړه بیا له هر ډول کیمیاوي موادو پاکه ده. ایمل خان د ننګرهار کامه ولسوالۍ په یو غاڼې کې د ګوړې جوړونکی دی. وايي هیواد کې تولیدونکو ګوړه خالصه ده او کیمیاوي مواد پکې نه ګډيږي. ګوړه خورونه موږ دغه دوه رقم سازيږي یو د مسالهدار وته وي دغه خلک چغدي راوړي هغه خپل د ساده یو دغه ساده د ګوړه تاسو ګوري تاسو مخکې پته ده دغه ساده موږ بازار ته روان کوو خپل وطن تولید دی د خپل دغه موږ کوشش تا کوو چې خاص صفای راولي کړي ته موږ ګوري موږ سبق ته موږ ګوري صفای موږ خیال ډیر ساتو. محمد یونس چې په کامه ولسوالۍ کې په خپل ځمکه غنی کړلی وایي سکهاله کښتونه خراغلی او په خبرې د هغه غنی شربت او ګوړه خرازي کوم چې دویم کال حاصل ورکړي. خو سکهال ډیر زیات کړل شوی دی یعنی د نورو کلونو په پرتله به حد ډیر کړل شوی دی خو چې کله بیا دا وهل شي او کال ته یو فصل ونه کوي مکمل باغې پټي باندې همدا منډان یا د بیخونه موږ ورته منډان وي دا چې پاتې شي بیا دا ګوډی کیږي سره ورکول کیږي نو دا ډیر مضبوط غنیم راځي قیمت هم خي ګوړم خوږی. د ننګرهار کرنی اوبو لګولو مالداري ریاست مطبوعاتي مسؤل اجمل سبحانی وایي سکهال ننګرهار کې د غنیو کرکیله ډیره شوی چې حاصلات هم ورسره لوړ دي. کامه بیسود کوسکونړ گوشته او بټیکوټ او لالپوري ولسوالۍ کې پر 3190 هکتار ځمکه غنی کړل شوې چې د اټکل لمخې به 1,03,750 میټریک ټنه حاصل ورکړي. همدارنګه تیر کال په 920 هکتار ځمکه غنی کړل شوې وو چې 7908 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شوی وو. سبحانی وایي چې 9,850 میټریک ټنو غنیو څخه بګوړه جوړ شي او 15,000 میټریک ټنه بیا په تازه او شربت کې مصرف شي. سکهال موږ په ننګرهار کې د 1.5 په شاوخوا کې فعال غاڼې لرو چې زموږ اټکل دا چې سکهال به موږ 9,200 میټریک ټنه د ګوړې تولید ولرو. غنی تر ډیره د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې ډیر کړل کیږي چې رواني وبلري.